شروع کوم د خدای پاک سپېڅلې نامې نه چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. قدرمندو کتونکو سلامونه مې ومنئ. ستاسو ادبي ملګری صالح نادان یم. په دغه هیله په دغه تمه چې روغ جوړ به او ژوند ته به اماده یې. قدرمندو خپرونه ده آینې او آینې خپرونه مو نن راوړې ده ثوابۍ ته، او ثوابۍ کې را سره ډېر ښاغلی ډېر محترم چې هیڅ د تعارف محتاج نه دی. نه غواړم چې د هغې تعارف تاسو سره وکړم، ځکه چې داسې څوک به نه چې هغې نه پېژني، ځکه چې د پښتو ادب دپاره او د پښتو ژبې د پرمختګ دپاره او د پښتو ژبې ودې دپاره بلها کار کړی دی او اوس هم لګیا دی کار کوي. نو ډېر ښاغلی او ډېر محترم عزیز مانیروال صاحب را سره نن په خپرونه کې ناستی کوي. د هغوی سره به خبرې اترې او خوندور شعرونه به ترېنه اورو. عزیز مانیروال صاحب تاسو ته ډېر په مینه او په احترام باندې هرکلی او ستړي مشي وایم. دغه زما دپاره ډېره د ویاړ او د افتخار خبره ده چې تاسو ما سره نن په خپرونه کې ناستی کوئ. ډېره مننه ستاسو صالح نادان صاحب چې د ډېر لرې نه راغلی مانیری ته ثوابۍ ته، او دا ستاسو په موږ باندې احسان دی. بل تاسو دا خبره وکړه چې موږ د پښتو ژبې دپاره ډېر څه کړي دي. موږ د پښتو ژبې دپاره هېڅ نه دي کړي. پښتو ژبې زموږ دپاره ډېر څه کړي دي. دا شاعري چې کوو، دا لیک چې کوو، دا د پښتو ژبې برکت دی. موږ بله ژبه کې شاعري نشو کولی. دا زموږ مورنۍ ژبه ده. دغه احساسات او دا جذبات موږ کې را لړزولي دي او موږ یې په دې ژبه کې کوو، په دې ژبه کې پیش کوو. نو د دې په موږ باندې احسان دی، د دې په موږ باندې قرض دی. او دا قرض داسې نه خلاصېږي، دا قرض به داسې خلاصېږي چې موږ دا ژبه دلته سیاسي د ریاست ژبې کو او موږ یې سرکاري کو، موږ یې تعلیمي کو، او موږ یې د کتاب ژبه کو، او موږ یې د ټلویزیون ژبه کو. نو هله به د دې قرض په موږ باندې خلاص شي او موږ یې د آیین او د قانون حصه کو. ډېره ښه ده، ډېره زیاته مننه کور مودان. عزیز لالا داسې ده چې څه روایتي پوښتنې به درنه کوم، خو زه وایم چې د هغې نه مخکې که مو را سره څه خوندور شعرونه شریک که د هغې نه پس به درنه څه پوښتنې وکړم. نو شعرونه خو موږ ټول شریک کړي دي تقریبا. موږ سره نور څه نشته، دغه شاعري ده. نو هغه ټولو پښتنو ته ډالۍ کوو. نو یو درې څلور شعرونه د غزل درې څلور شعرونه چې غرونو ته ورخیږمه، غرونو ته ورخیږمه، زړونو ته کوزیږمه، غرونو ته ورخیږمه، زړونو ته کوزیږمه. دا وطن دښمنه سوچ، دا وطن دښمنه سوچ مکوه خوږېږمه. دا وطن دښمنه سوچ مکوه خوږېږمه. او تا باندې مین یمه، تا باندې مین یمه، ستا نه به زارېږمه. تا باندې مین یمه، ستا نه به زارېږمه. او فکر یم جذبه یمه، مینه یم جذبه یمه، مینه یم جذبه یمه، فکر یم خورېږمه. مینه یم جذبه یمه، فکر یم خورېږمه. یا عزیزه غلی شه، یا عزیزه غلی شه، سترګو کې پوهېږم. ډېر ښه، ډېر زبردست، ډېر زبردست کلام مو را سره شریک عزیز لالا.